لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی د دین په نښو کې یو لویه نښه جومات دی. زمونږ د ایمان او اسلام او د بعضې اهمو عبادتونو تعلق دا د جوماتونو سره دی. جومات دا زمونږ د دین نښه ده او زمونږ د نیکو عملونو د ادا کولو بهترین ځایونه دي. نو نن د جوماتونو متعلق څه مختصر تاریخ او د جوماتونو متعلق د جوړولو چې څوک یې جوړوي د هغې څه فضیلت او ثواب دی او جومات متعلق چې کوم آداب دي د هغې بیان درته کوم. قرآن شریف کې رب العالمین په دې آیت کې دا ګوی ورکوي الله چې جومات څوک هم جوړوي او په ښه نیت یې جوړوي د عبادت او د سجدې دپاره یې جوړوي دا هغه انسان دی چې دی به مسلماني کافر جومات نه جوړوي. انما یعمر مساجد الله دا الله عبادت خانې څوک جوړوي انما دا طالبان پیږي دا د حصر او د تخصیص لفظ دی. بېشکه په تحقیق سره الله وایي دا خبره کوم چې د الله عبادت خانې او الله ته د سجدې کولو ځایونه هغه څوک جوړوي چې د هغه په الله ایماني. من آمن بالله والیوم الاخر او د آخرت ورځ مني. چې الله یې نه منه نو جومات څه له جوړوي؟ جومات دې له جوړوي چې دې کې الله ته مخ شي او الله راضي شي او د الله عبادت وشي. نو دا به هغه څوک کوي چې الله مني، الله سره مینه، د الله د عبادت شوقي او آخرت مني. ولې؟ ځکه چې جومات چا جوړ که هغه له به الله اجر په آخرت کې ورکوي. نو دې آخرت مني که آخرت یې نه منه نو بیا جومات څه له جوړوي؟ د ثواب تمه د جنت په شکل کې دا خو په آخرت کې ملاویږي. من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکات او دا به هغه سړی وي چې دی د الله بدني او مالی دواړه عبادت کوي. ولم یخش الا الله او ما سوا د الله نه په زړه کې د بل چا یره نه د الله نه یریږي. فعسى اولئک ان یکونوا مهتدین. الله وایي ده ته به د جنت لاره زه ورسیده کوم. د اقوام متحده څه زمانه مخکې یو سروی کړې وه د ټولې دنیا د عبادت خانو. نو هغې کې لیکلي دي چې په مخ د ځمکه ټول عبادت خانې که د مسلمان دي او که د کافر دي دا 1,15,000,000 دي. هغې دا اندازه لګولې وه. په دې 1,15,000,000 عبادت خانو کې 50 لاکه دا د عیسایانو عبادت خانې دي، ګرجې چې ورته وایي. 50 لاکه امریکا کې، برطانیه کې، فرانس کې او په نورو ملکونو کې 50 لاکه او 18 لاکه د هندوانو مندرونه دي. د هندوانو مندرونه پخوا زمونږ په دې وطن کې مو چې هندوان دلته اوسېدل. نو 18 لاکه د هندوانو مندرونه دي او 15 لاکه د دې باقي مذهب والو عبادت خانې دي، لکه مجوسیان شو، فارسیان شو، یهودیان شو، دا ټول چې را یو ځای کې نو 15 لاکه ته جوړېږي. او 1,02,00,000 د مسلمانانو جوماتونه یې ښولي. دا څومره لوی د خدای فضل. د عیسایانو ګرجې 50 لاکه، د هندوانو مندرونه 18 لاکه او دا باقي ټول چې یو ځای کې 15 لاکه شو. او صرف د مسلمانانو جوماتونه دا 1,02,00,000. نو شکر دی زمونږ عبادت خانې، زمونږ جوماتونه دا د ټول انسانیت د ټول انسانانو د عبادت خانون الحمدلله زیات دي.
خدا دوی چې کم شمیر کړی دی نو دا خو دوی خاریې به شمیرلی لاهور به کتلی پنډی به کتلی پیښور به کتلی یا په نورو ملکونو کې به خاریې او غټ کلي کتلی دا زمونږ په دې وطن په دې میرو خو هغوی نه دي ګرځېدلی په میرو کې د هرو 4 او 5 کورونو سره خوا کې جومات جوړ دی په دې شولګرو کې او په دې غزګي سرکي کې او دارنګې ګردونوا علاقو شی وغیره تاسو هغوی دې نه څه خبر دي هغوی غټ غټ کلي او خاریې کتلی دي که دا زمونږ د علاقو دا میرې او شولګرې او دا واړه جوماتونه چې چا 10 کور او 20 کور او 15 کور ځان له جوړ کړی دی که دا ورسره شمېرې د کروڑونو نه هم تعداد زیات دی دا د خدای فضل دی نو زمونږ عبادت خانې د ټولو د عبادت خانو نه زیاتې دي نمبر 1 دویمه څه ده زمونږ عبادت خانې په عبادت آبادې دي په مسلمانانو او د هغې عبادت خانې داسې نه دي هغې کې اکثر چې ودونه وي نو هلک او جینۍ عبادت خانې ته راشي نو هغه خپل تهوار منو کړي نو واده په موقع راځي یا چې مړی وشي نو جنازه راوړي او یا چې چېرته بل داسې د خوشحالۍ خبره یا د هغې هغه کرسمرس او دغه ورځې د اخترونو نو په دغې ورځو کې خپل عبادت خانې ته راځي او یا عیسایان د اتوار په ورځ راځي خپل عبادت خانې ته او د خدای فضل دی زمونږ 15 وخته جمعات د مسلمانانو په عبادت باندې لبریز او ډک دی او یوازې 15 وخته نه بیا د جمعې مانځله د لرې برې نه خلک راځي او د اختر منځونو ته ګوره څونه خلک راځي او په رمضان کې تراو کې ټوله شپه جومات آبادي او اعتکافونه پکې کېږي د خدای پاک فضل دی او سار چې منځ شي تلاوت پکې کېږي مازدیګر چې منځ شي تلاوت پکې کېږي قرآن شریف پکې ښودلی کېږي او زده کېږي دا قسم عبادتونه په نورو عبادت خانو کې نشته ما سوا د مسلمانانو د عبادت خانې هغې کې ښځه راشي زه یو ځل د عیسایانو یو ګرجې ته لاړم ما وی ودرېږه چې د دوی د عبادت خانه وګورم چې دې کې دننه څه دي زه خو یې نه پېژندم بیا تعارف مې ورسره وکړ نو قدر یې راله وکړ وی ته څنګه راغلی مې ستاسو د عبادت ګورم تاسو څنګه عبادت کوئ نو یو ښځه راله او داسې ډایس لګېدلی و دا په ولاړه چې سړی تقریر کوي د لرګي هغه شی پروت یو ښځه راله هم دې چوړیانو کې څوک ښځه وه او هغې سره انجیل شریف و هغې کوله وکړه او هغې څه 2-4 ټکي وي او هغه خلکو په تندي او په سرونو لاسونه کېښودل ښکته پورته شو او خاموش و بلکل چپ ولاړو دغه عبادت او قصه خلاصه شو مې ستاسو عبادت وی دقه زمونږ عبادت دی دا چې تاسو ولیدل د عبادت دی مې انجیل شریف تاسو نه لولی وی نه بس دا زمونږ دا مشره چې ودې ولوسته که نه 2-4 ټکي ولوستل نور ته ورته غوږ کېښود ما وی الحمدلله زمونږ مقدس کتاب قرآن شریف دا هر انسان لولي مستقل دا نه چې ګنې امام به لولي او نور به ورته غوږ ږدي څومره انسانان چې دي ټولې لولي ښځې لولي ماشومان یې لولي ستاسو انجیل چاته یاد شته وی نه زمونږ د انجیل حافظ نشته مې د الله فضل دی زمونږ د قرآن شریف دونه حافظان دي چې څوک یې شمېرلی هم نشي او خلک لګیا دی د قرآن شریف علم زده کوي 8 کاله او 10 کاله طالبان په جماعتونو کې پراته دي او دغه رنګې په مدرسو کې پراته دي او هغه علمونه زده کوي د کومو تعلق چې د قرآن شریف سره دی دا د خدای پاک ډېر لوی فضل او ډېر کرم دی ټولو وایي الحمدلله نو زمونږ جوماتونه په دین آباد دي په عبادت آباد دي په مسلمانانو ډک دي او نور عبادت خانې داسې نه دي هغې کې به یو منجور ناست دی یا یو کس به ناست او جرنده به او چې کله د چا واده ښادي یا داسې تهوار اختر راشي هغې له به کولو شي او بیا به بند شي په مخ د ځمکه ړومبي جومات دا د بیت الله جومات دی کعبه مبارک دا ړومبي جومات قرآن شریف پې ګواه دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین الله وی په مخ د ځمکه ړومبی کور دا بیت الله جوړ شوی دا ټوله علاقه دا ارس اوبه اوبه ځمکه پکې نه وه دا مکې ته مکه ولې وی مکم ورته وی بکم ورته وی
په عربی کې مکه نوم ته وایي د انسان د نوم دا د مکې معنا ده د بکې او نوم د انسان میانز دی میانز د دې نوم نه ته کچواله تر د نوکه پورې نو د دې نوم نه د نوکه پورې چې انسان څومره دی نو دومره د نامه نه تر سره پورې هم دی دا نوم بالکل د انسان میانز دی میانز دقه رنګې دا مکه مکرمه دا د دې ټولې ځمکې تقریبا میانز دی د دې دنیا میانز تقریبا او الله پاک چې کله ځمکه آبادوله نو په دې اوبو د پاسه یو زګ راوسته نو هغه زګ چې کوم ځای موجود شو هغه د مکې ځمکه ده نو غیر چاپیره دا زګ ورو خورېده دا ځمکه خورېدله نو دی نوم دی نوم دی میانز دی میانز د ټول د دنیا نن دنیا ټوله د اوبو نه ډکه ده تقریبا یو کم 10% اوچه ده او 1% د اوبه دي اوبه ته چې ګرځې دا دریاب باندې دا جهاز چې کله ځي او ته ګورې نو ټولې اوبه دي په دریاب د پاسه روانې یا دا بحري کشتی چې په دریاب کې روانې او دا ځي ما تپوس کړی چې کومو خلکو په بحري دریابونو کې سفر کړی دی وی چته نور به وي دریاب نه راخیږي او په دریاب کې به پریوځي او تریخ دریاب دی تریخ اس قسمه خوږوالی پکې نشته دومره تریخ دریاب دی چې نه په هغې فصل کېږي که د هغې نه دې وله وویسته فصل ته نو فصل بدله سوځئ ټوله مالګه مالګه ده فصل پې نه کېږي او نه څوک سکي شي که یو جام دې راواغېشته یقین وکړه که په خوله کې م ګوټ ونیسې ما په خپله راغېشتي دي او خوله کې مې نیولې دي او خوله کې ټینګولې م نه چې زر به یې د خولې نه توکې دومره ترخې دي که څاروي ته دې واچولې نیس کې بین تې ځي او بجلی ته نه جوړیږي څومره دریابونه دي بجلی ته څومره دا ملکونه محتاجه دي هېڅ فایده پکې نشته دغه فایده ده چې دریابي حیوانات پکې اوسیږي او هغه حیوانات هغه خلک راوباسي او د هغې ښکار کوي او یا دا مد و جزر دا د هوا دا تیزی او د هوا دا رفتار او دا د موسمونو تبدیلی وغیره د دې تعلق د دې دریاب سره دا 1% اوبه په مخ د ځمکه او دا یو کم 10% دا دا اوچه دا الله تعالی پیدا کړی او الله ټینګه کړې ده نو د دې د امیانز مکه مکرمه دی نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې په دې مکه مکرمه کې د ټول نه لومبې کورما جوړ کړی دی او څنګه یې جوړ کړ الله چې فرشتې راولېږلې دنیا عبادت کړه نو فرشتې پکې مقرر کړې نو فرشتو خو ببره د الله عبادت کو په اسمانونو کې نو الله ته درخواست وکړه چې الله مونږ به په ځمکه کې څه کوو کم ځای به مونږ عبادت کوو نو د زمرودو په کاڼي کې یو کور ولا الله ورک نه پکې ټانکه وه او نه پکې پیوند و وی دا یو ځای او ځای ورته الله وښو وی زه راته ځای ښیم دا هلته کې دی او دقه دی خپل عبادت کوی نو چې دا کوم ځای اوس بیت الله شریف دی دا ځای ورته الله په نښه فرشتو د الله په حکم راوړو او په دقه ځای د پاسه کېښه فرشتو به پکې عبادت بیا الله پیریان پیدا کړل نو پیریانو په دې مخ د ځمکه فساد شروع کړ نو هغه د عزت بیت الله د برکت الله واپس جنت ته یوړ بیا چې حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو رب العالمین ورته دا هغه ځای نشاندهي وکړو دلته یو کور جوړ کړه نو آدم علیه السلام هغې کې یو دیوالونه تاو کړل یو کور یې جوړ کړه چت پې نو د آدم علیه السلام په زمانه کې د بیت الله بره چت نو یو کوټه یې جوړه کړله وی د دې نه طواف هم کوه او دې ته منځ هم کوه او د آدم علیه السلام نه پس بیا هم بار بار جوړ شوی دی او په بار بار د نوح علیه السلام طوفان کې یا په نورو دغه کې روان شوی دی او بیا جوړ شوی دی یو شاعر وی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم نو په دې کې 10 کسان شمیرلی دي فرشتې بیا آدم علیه السلام بیا شیس علیه السلام بیا ابراهیم علیه السلام بیا عمالقه یو قوم دی غي قصی یو قوم دی قبیله او جرهم یو قبیله د هغې قریشو جوړ کړی دی او د هغې نه پس عبدالله ابن زبیر جوړ کړی دی او بیا د عبدالله ابن زبیر د لاس هغه حجاج ابن یوسف روان که هغه خپل جوړ کړی دی او دا خو د شاعر د زمانې پورې او دا موجوده بیت الله چې کوم دی دا یو بادشاه تیر شوی سلطان مراد سبکتګین
دا د هغه د لاس جوړ بیت الله دی. هغه هم د حجاج ابن یوسف والا بیت الله روان کړی نه دی، خدای خشته کړی دی او ډولې کړی دی او مضبوط کړی دی، او بیا موجوده سعودي حکومت هغې نورم کلک کړی دی او دننه یې پکې ټیلونه لګولی دي او 2 منزلی جوړ کړی دی. زړې ستنې د بیت الله په مکه مکرمه کې یو عجیبګر دی، په هغې کې ما د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې ستن لیدلې ده، اوږده ستن ده، ګول ستن ده، ګول، او ورته یې لیکلي دي چې دا د بیت الله زړه ستن ده او دا هغه ستن ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه بیت الله جوړو، دا ستنې پکې لګولې او د بیت الله شریف زړې دروازې مغې کې پرتې دي په هغه عجیبګر کې، او د بیت الله شریف د سرو زرو ناوه ده، هغه زړې ناوې هم پکې پرتې دي، او د بیت الله شریف زړې جرندې او کنجان هم پکې پرتې دي، او د زمزم کوي چې کومه غاړه ده د کوي نه ګیر چاپېره د اوسپنې غاړه وه، هغه غاړه هم پکې پرته ده، او په کومه بورقه باندې چې بیا د زمزم د کوي نه اوبه رایستې، هغه بورقه او د هغه بورقې رسۍ دا ټول ارڅه پکې پراته دي محفوظ. ما لیدلی مکه مکرمه کې المتحف هغې جیبګر ته وایي، د رابط عالم اسلامي د هغې چې کوم دفتر دی هغې سره نږدې هلته یو بل ځای دی د بیت الله شریف غلاف پکې جوړېږي، کسوة الکعبه، کسوه جامې ته وایي، د کعبې جامه، نو هغه علاقې ته ټولو ته کسوة الکعبه وایي، حالانکه کسوة الکعبه د غلاف نوم دی، هغه کاډی هم پکې لګېدلی چې په کوم د بیت الله غلاف جوړوي، هغه سرخم پرته ده چې د بیت الله د غلاف دپاره د سرو زرو نه پکې تارونه جوړېږي. دا حاجیان مخکې خو به هر څوک پرېښودل، اوس چې چا سره د معلم یا د عربو د یو مشهور شیخ کاغذي او هغه لاړ شي نو هغه پرېږدي، هر څوک ورته نه پرېږدي. نو دا ړومبې کور بیت الله مبارک دی، ډېر لوی برکت خدای ورکړی دی. قرآن شریف کې الله وایي مبارک د برکت کور دی. څنګه برکت؟ که څوک ورته طواف ته کوي نو هغه له الله پاک پې 80 نیکۍ ورکوي، او که څوک ورته مونځ کوي نو هغه له الله 40 نیکۍ ورکوي، 40 رحمتونه نازلېږي، او چې څوک ورته هسې ناستې او ګوري ورته نو په هغه هم 20 رحمتونه نازلېږي. نو دا برکت شو که نه؟ چې څوک طواف کوي د بیت الله نه، حضور پاک فرمایي چې یو قدم اوچتوي او بل ږدي، نو په یو قدم ولا خدای پاک نیکۍ اوچتوي او په بل ولا الله ګناه رجوي، او حجر اسود پکې لګېدلی دی. حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض، وی حجر اسود داسې مرتبه لري په مخ د ځمکه لکه د الله د ښي لاس چې کومه مرتبه ده. د الله لاس نه دی دا چې لکه څنګه د الله تعالی لاس وي، دا حجر اسود د هغې لاس دی نه، د لاس د الله په شان په برکت کې دی. د الله لاس چې څوک ښکلي حجر اسود یې ښکل کو، دا د زړه کې راولي چې ما د الله لاس له شونډې وړی دی، د الله لاس مې ښکل کړی دی، او د الله د لاس چې کوم احترام دی د حجر اسود هغه احترام دی. دا ځان سره حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړی د انسان د سر عمره او تک سپینو. حضور پاک فرمایي کان اشد بیاضا من اللبن، وی د پیو نه سپینو، سودته خطایا بني آدم، وی د بني آدم دی ګناهونو تور کړی دی. د بني آدم دا ګناهونه دا ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته ستن یا اوسپنه راکاږي، وی د هغې تور کړی. نو د برکت په دې شو مونږ چې مونځ کوو، که په تورنګزو کې کوو، که په انډیا کې کوو، او که په لندن کې کوو، زمونږ د ټولو مخکم خوا راځي بیت الله شریف ته. قسم دی چې سړی ورته ګوري د الله انوار پې نازلېږي، او مخلوق د خدای ته تاویږي یو شان، او څوک به پورې مخ مږي او څوک به پورې شونډې مږي او ښکلی. یو تاریخ مې کته د بیت الله برکت ته تمه، یو عیسایانې ښځې مسلمانه شوې د هغې خپل تاریخ لیکلی، اصل په انګریزی کې د خو په اردو کې ترجمه شوې ده. وی د امریکې مغه جینۍ وایي چې د امریکې عیسایانې، او وی زما خاون یهودي و، نو وی زمونږ تقرري د تیلو په یو کمپنۍ کې په جده کې وشوه، سعودي عرب جده کې د تیلو کمپنۍ وه، نو هغې کې زمونږ تقرري وشو. وی زم رالم زما خاوندم او په هغه کمپنۍ کې لګیا و، مونږ کار کوو، تنخوا م خپله اخیستله. وی بار به راوتم او په جده کې به په دې بازارونو بندرګاه کې مې سیل کو ګرځېدو به، سړی چې د ډیوټۍ نه فارغ شي چکر لګی. وی دا مسلمانان به مې لیدل چې دوی به یو شان جامې اچولې وې، سپین څادر د پرتوګ په ځای،
او سپین صادر د کمیس په ځای او سرتور سر او بړې به خپې به اوچتې وې او چپل به په خپو او چغې به یې والې. دا به مې یو شان لیدل. ښځې به مې یو شان لیدلې مخونه ښکاره او یو شان رومالونه سر نه تو کړی. وی ما وی چې دا مسلمانان څه کوي؟ دا یو شان سرتور سر لنګونه والې او صادر د ځان نه تو کړی چې دا څه کوي؟ وی ما مې خاوند ته وی چې سړیه دا بعضې مسلمانان خو زینم او خصوصا د دې بندرګان او د ایرپورټ نه په ګاډو کې روان دي، دا څه چل دی؟ وی ما ته مې خاوند وی چې دلته یو ښار د مکې نوم دی او هلته دا مسلمانان راځي د دوی میله هلته لګي، تهوار ورته وایي. دی هغه خپلې میلې له راځي، دلته ردي یو مقدس ځای دی هغې له راځي او هلته ردي میله ده او دوی په دې لباس کې راځي. وی زما شوق پیدا شو. وی ما خاوند ته وی چې مونږ هم لاړ شو چې د مسلمانانو دا میله ووینو او دوی سره په هغه میله کې وردن نه شو چې دا دوی په دې میله کې څه کوي او دا ښار یې څنګه دی او دوی دلته کې څه چل کوي. وی ما ته مې خاوند وی چې مونږ خلک هغې ښار ته نه پرېږدي. په غیر مسلم دغې ښار ته د تلو پابندي ده. واقعي د مکې مکرمې نه بار په سړک د پاسه غټ غټ بوډونه لګېدلی دي او په هغې یې په عربۍ کې هم لیکلي دي ممنوع الدخول لغیر المسلم، چې غیر مسلم ته تلل دلته منع دي. په دې به غیر مسلم نه دي، صرف مسلمان به دي. هغې کې جدا ټرن ورکړی دی لاره، نو غیر مسلم ته اشاره کړی چې که څوک غیر مسلمي په دې لاره دې تاویږي خو مخکې به نه ځي. او په انګریزۍ کې هم لیکلی دي چې دا غیر مسلم انټري داخلېدل دا دلته کې ممنوع دی، نه به ځي. یقینا زه خو چې کله هم ځم او دغه بوټ ته وګورم نو د الله شکریه ادا کړم، زیم الحمدلله. او چې کوم ملګري را سره په ګاډي کې هغوی ته هم وایم د خدای شکر ادا کړئ چې موږ مسلمانان یو. که موږ مسلمانان نه وی نو دې بوډ نه مخکې موږ نه شو تللی، په دې لاره به واپس تاویدو. دا د خدای فضل او کرم. وی ما ته مې خاوند وی چې غیر مسلم دلته نه پرېږدي او دا د حضور پاک وینا ده چې کافر به دې علاقو ته بلکل نه داخلېږي، نه به پرېږدي. نو دې ته غیر مسلم نه پرېږدي، پابندي ده. وی ما مې دې خاوند ته وی چې راځه د دې مسلمانانو په شان جامې به واچو که نه، زه هم ردي په شان جامې واچو او تم ردي په شان صادرونه تاو کا. مونږ څوک څه پېژني؟ که په لاره کې ګیر کړو واپس به راځو او که ګیر یې نه کړو لاړ به شو، تماشه خو به وکړو، د مسلمانانو د اختر میله خو به ووینو. وی ما خاوند مجبور که چې د ډېره ښه د سیل دی وبې کړو. وی زما خاوند هم جامې لرې کړې او هغه چې څنګه حاجیان یا عمرې والا کم صادرونه احرامونه تاوی تاو کړل او امام هغسې لباس پیدا که ځان مې پټ که په توره برقه کې او سر مې وتړه په رومال. وی ټکسي مو که چې مکې ته مونږ بوځه، معلومات هم واخېستل. وی په لاره اړو زمونږ نه وې عزت چک کړه او نه یې زمونږ نه تپوس وکړه. هغوی چې په چا شک راشي د هغوی تپوس کوي، یعنې عام خلک نه ګوري. نیغ لاړو مکې ته، هلته هم ټکسي والا نه پیسې ورکړې. اوس ګورو چې دا مسلمانان کم خوا ځي. وی یو لوی جومات دی په هغې دا ټول احرامون والا مسلمانان وردن نه کېږي. وی موږ هم پکې وردن نه شو چې راشه ګورو چې دې دا دننه بازار به لګېدلې، میله به څه به څه به نه وی وردن نه شو. چې په جومات وردن نه شو او دننه غټې غټې برنډې دي په هغې وردن نه شو، نو یو توره کوټه هم په نظر راغله، بیت الله شریف. اوس هم چې حاجیان یا عمرې والا لاړ شي نو د دین مسله داسې ده چې الله په لومبي نظر کې د مسلمان دعا قبلوي.